بجلی موږ پیدا کوو او ابدا اوسې په لاهور کې. تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ چې موږ پښتنو سره څومره ډېر زیاتېږي. دویم تاسو وګورئ پاکستان کې چې څومره پټرول آیل پیدا کېږي آیل د هغې 54% موږ پې 50,000 بیرل پټرول چې کوم دی دا زموږ صوبه ده 40,000 دا ټول پاکستان پیدا کوي او 54,000 موږ پیدا کوي. او تاسو وګورئ چې په دې ټول پاکستان کې پټرول موږ پیدا کوو او آیل ریفاینري په اټک کې ده، آیل ریفاینري په ملتان کې ده، آیل ریفاینري په بلوچستان کې ده، آیل ریفاینري په بلوچستان کې ده. خو چې پټرول موږ پیدا کوو دلته یو آیل ریفاینري نشته. دلته آیل مارکیټینګ کمپنۍ دي 50 آیل مارکیټینګ کمپنۍ دي په دې ټول پاکستان کې. خو د یو هیډ افیس په پښتونخوا کې نشته. پټرول موږ پیدا کوو او آیل مارکیټینګ کمپنۍ په کراچۍ کې دي او په لاهور کې دي او په اسلام آباد کې دي او په پیدای کې دي، دلته نشته. زموږ پټرول د کوهاټ نه او د شکردرې نه په باوزرز کې په ټرکونو کې چې صفایۍ دپارې راوړي اټک ته هلته صفا کېږي. نو پښتنو زلمو زموږ شرط هم دا مطلب نه دی چې تاسو به لکه زما په شان او د سردار حسین بابک په شان او د خان زمان کاکړ په شان به تاسو راځئ او تاسو نو سیاسي لیډران به جوړېږي. نه، تاسو نه به دا هم جوړېږي. خو تاسو د دې وطن د سبا خاوندان یې. تاسو د خپل جایداد نه نه خبر. تاسو بل کیس دی 500 mm CFD کیس موږ د ورځې پیدا کوو او د پاکستان په آئین کې دا دی چې د هغې فیډرل ایکسایز ډیوټي چې ده دا به موږ ته راکوي. د آئین د آرټیکل 161 سب کلاس 1 نه لاندې چې دا به موږ له راکوي. یو انه نه راکوي، پټرول هم رانه اخلي، ګیس هم رانه اخلي، بجلي هم رانه اخلي او هېڅ شی موږ له نه راکوي. دا ولې موږ یې دلته په دې ملک کې دا ملک د 1947 نه د 1947 نه په دې ملک کې د خدای پاک د سپېڅلي دین په نوم باندې دا اسلام دی او دا پاکستان دی او دا اسلام دی او دا پاکستان دی. تاسو وګورئ که تاسو وګورئ ځوانانو، تاسو ګوګل له په لاس کې دا انډرایډ موبایلات چا سره شته. تاسو وګورئ چې دا د اسلام په نوم جوړ شوی پاکستان، دا د شریعت په نوم جوړ شوی پاکستان. تاسو د دې وړاندې د محمد علي جناح صاحب او د لیاقت علي خان کابینټ وګورئ. زه په ریکارډ خبره کوم چې لیاقت علي خان د دې ملک لومړنی وزیر اعظم و. خو بختور پاکستان هله ولیدی چې وزیر اعظم شنو پاکستان یې ولید. دې نه مخکې اړو پاکستان لیدلی نه و چې کراچۍ ته راغی وزیر اعظم شنو پاکستان یې ولید. تاسو د هغه لومړنی کابینټ وګورئ. دا د اسلام په نوم جوړ شوی پاکستان. د دې لومړنۍ کابینه وګورئ، د جناح صاحب د لاسه جوړه شوې لومړنۍ کابینه وګورئ. په هغې کابینه کې د شریعت، د ریلیجیس افیرز او د ماینارټیز منسټر چې و هغه جوګیندر ناتھ منډل یو چوړی نوم یې ملک جوړ کړ د اسلام په نوم او د مذهبي امورو لومړنی وزیر چې و هغه جوګیندر ناتھ منډل و. وګورئ ګوګل ته لاړ شئ او تاسو وګورئ چې د دې اسلامي پاکستان د نور دنیا سره تعلق ساتل د دې وزیر خارجه څوک و؟ د دې وزیر خارجه و سر ظفرالله خان. سر ظفرالله خان د پاکستان د ټولو نه لوی قادیانی، هغه د دې ملک د دې اسلام په نوم جوړ شوی پاکستان لومړنی وزیر خارجه و. دا خبره مې د دې لپاره وکړه چې ستاسو د دې نور هم به الله وسایل ستاسو تماکو دي. ګوره تماکو 90% ایکسپورټ د دې پاکستان چې کېږي دا زموږ دا صوبه کوي 90%. او د هغې نه 114 ارب سنټرل ایکسایز ډیوټي ده. د هغې لپاره یې جوړ کړی پاکستان ټوبیکو بورډ. تماکو فصل دی او د زراعت د محکمې نه یې اخیستی دی. هغې له په اسلام آباد کې جوړ کړی پاکستان ټوبیکو بورډ. هغې کې هم موږ له څه شی نه راکوي. تاسو دا ټولې خبرې په ذهن کې واچوئ چې دا په دې ملک کې دا وایي پاکستاني قومیت، پاکستان
تاسو ته دا خبره کوم او دا موږ هر ځای کوو او دا ځوانانو تاسو ته ځکه کوو چې تاسو په ځان په دې خبره پوهېږئ چې پاکستان د کوم نوم نه دی